يا من عصيت الله يوما غافلا، أنسيت أن الله قد أعطاك نعم عليك كثيرة، لو صنتها لأطعت خالقك الذي رباك. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. رواه أبو داود. أبو أمامة رضي الله تعالى عنه وايي چې رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرمایل: زه د جنت په ښکته برخه کې د هغه چا لپاره د کور د لرلو ضامن یم څوک چې شخړه جوړول پرېږدي ولو که په حقه وي. زه د جنت په منځ کې د هغه چا لپاره د کور د لرلو ضامن یم څوک چې دروغ ویل پرېږدي ولو که په ټوکه کې هم وي. او زه د جنت په لوړه برخه کې د هغه چا لپاره د کور د لرلو ضامن یم چا چې خپل اخلاق ښکلي کړي وي. د دې حدیث روایت ابو داود کړی ده. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الكون لا يخفى على مولاك، شيطان نفسك حاضر